سر کمی ولاړ سی لجانان بلا سوا نخلما سر کمی ولاړ سی لجانان بلا سوا نخلما د غنم رنگو لګریوان بلا سوا نخلما سر کمی ولاړ سی لجانان د ژوند لار زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق د غنم رنگو لګریوان بلا سوا نخلما سر کمی ولاړ سی لجانان بلا سوا نخلما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د مؤمن اخلاق درنو اوریدونکو په تیرې خپرونه کې تاسو واورېدل چې وفاداري د هر مؤمن او مسلمان لپاره د بنسټیزو اخلاقو څخه یو خلق او یو عادت شمیرل کیږي نو باید چې هر مسلمان او هر مؤمن د وفاداري په صفت باندې ځان سنبال کړي د غدر د خیانت دروغو او د بېوفایي نه ځان وژغوري د وفاداري له ډولونو څخه دوهم ډول له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وفاداري ده اما تاسو په دې باندې پوهیږئ چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم نسبت محمد رسول الله ته څنګه وفاداره ول دا ځکه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغوی ترمنځ ژوند کوه اما اوس مهال ته محمد رسول الله ته څنګه وفاداره پاتې کیږي له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وفاداري د محمد رسول الله له سنتو څخه پیروي ده او محمد رسول الله پسې اقتدا کول دي نو که ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له سنتو نه پیروي وکړې او رسول الله پسې اقتدا وکړې نو ته پوه شه چې محمد رسول الله ته وفاداره او که ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سنتو نه پیروي نه کوې او په هغه پسې اقتدا نه کوې نو ستا وفاداري رسول الله ته د کم ځای شوه اوس ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصحابو وفاداري ته وګوره یوه ورځ جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره روان و حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه خورا ډیر بېوزله سړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم جابر بن عبدالله ته وویلې یا جابر لو جاء مال البحرین لقسمت لك ولأعطينك كذا وكذا وكذا ای جابره که د بحرین مالونه راورسیږي هغه به وویشم او تا ته به داسې هغسې او دغسې ترې درکړم مطلب د رسول الله دا و چې د بحرین د مال نه به تا ته ډیر شی درکړم د ژوند په تیرېدو سره د بحرین مالونه رانغلل او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم وفات شو خو سیدنا امیر المؤمنین حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفه شو او د خلکو په منځ کې غږ وکړه هغه چاته چې محمد رسول الله ورسره ژمنه کړې وي یا له رسول الله نه کومه غوښتنه لري هغه دې راشي حضرت جابر وایي
زه د امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضور ته ورغلم او ابوبکر ته مې وویلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي ول که چیرته د بحرین مالونه راغلل زه به هغه وویشم او تا ته به داسې او هغسې مالونه درکړم. حضرت جابر وایي کله مې چې دا خبره حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وکړه نو حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو موټی سیکې راواخیستې او ما ته یې راکړه. هغه سیکې چې ابوبکر ما ته راکړې وې هغه مې وشمېرلې 500 درهمه ول. جابر وایي غوښتل مې چې ولاړ شم خو ابوبکر وویلې صبر وکړه او 2 برابره نورې هم یوسه. جابر وایي ما حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته ویلې ولې ابوبکر رضی الله تعالی عنه وویل ځکه چې محمد رسول الله درته فرمایلي ول کذا و کذا و کذا دارنګه او دارنګه. وګورئ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفاداري ته چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات نه وروسته بیا هم محمد رسول الله ته وفاداره دی. کومه وعده چې محمد رسول الله په خپل ژوند کې د حضرت جابر سره کړې وه هغه وعده یې په ژوند کې پوره نه شوه نو حضرت ابابکر صدیق د محمد رسول الله وعده پوره کوي. همدارنګه تاسې د سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وفاداری ته وګورئ. کله چې حضرت ابابکر صدیق او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کوي نو د لارې په منځ کې سراقه ابن مالک ابابکر او محمد رسول الله پسې راځي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سراقه ته وایي ای سراقه ولاړ شه او د دې په مقابل کې د کسرا 2 لاسبنده دې ستا وي. سراقه ابن مالک بیرته ګرځي خو له مودې وروسته سراقه ابن مالک اسلام راوړي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کیږي. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم له فانی نړۍ سره مخه ښه کوي. امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر فاروق راځي مداین فتح د کسرا خزانې راوړي او په نبوي مسجد کې کیښودې. په دې وخت کې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق ودرېد او ویې ویلې سراقه چیرته دی؟ سراقه وایي کله چې امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق دا غږ وکړه نو زه ودرېدلم ورته مې ای امیر المؤمنینه دلته یم. امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژمنه پر ځای کوي او د کسرا 2 لاسبنده سراقه ابن مالک ته ورکوي. سراقه ابن مالک هغه دواړه اخلي او ژاړي او په جماعت کې چې څومره صحابه کرام دي د محمد رسول الله ژوند ورپه زړه کیږي ټول ژاړي او اوښکې تویوي. د 15 یا 14 کلونو وروسته امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په ژمنه باندې وفا کوي. پام وکړه چې ټول له دغو ژمنو څخه باخبره دي. قسم په الله چې ته نسبت محمد رسول الله ته د هغوی وفاداري ډیر احساسوي نو چې احساسوي لکه څنګه چې هغوی محمد رسول الله ته وفاداره ول راځه د هغو په شان ته هم محمد رسول الله ته وفاداره شه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پیروي وکړه او رسول الله پسې اقتدا وکړه. د احد غزوې ته پام وکړه. هغه مهال چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مسلم حدیث دی من یردهم عنی وله الجنه څوک چې له ما څخه دښمن منع کړي جنت د همغوی دی. نو تان ځوان یزید بن سکن راځي او په داسې ډول له محمد رسول الله څخه په دفاع باندې لاس پورې کوي تر هغه ځای پورې چې هغه په شهادت رسیږي او خپل ځان د کائناتو خالق ته سپاري. کله چې هغه شهید کیږي په همدې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم انی اشهدک ان یزید بن سکن قد وفا
ای زما پروردګاره زه شاهدي ورکوم او تا په دې باندې شاهد نیسم چې د سکن زوی یزید پر خپله ژمنه وفا وکړه. په دې وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د یزید بن سکن پر وفاداری باندې په خپله شاهد دی. په رښتیا سره چې دا یو ډیر لوړ مقام دی. الله رب العزت دې موږ الله ته او محمد رسول الله ته وفاداره وګرځوي. یقین په الله وکړئ، په دې کې کامیابي ده، په بل څه کې کامیابي نشته. زه تاسو ته وایم په جماعت کې په جمع سره لمونځ کول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو یوه برخه ده. آیا وفا دې کړې ده یا د جماعت او د جمع نه په تیښته کې؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت په ورځ راځي او فرمایي د سورة فرقان 10 آیت دی: یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ای زما پروردګاره بېشکه چې زما قوم دغه قرآن پریښی و. تاسو ته وایم آیا تاسو د هغو کسانو له ډلې نه یئ چې قرآن مو پریښی یا مو په قرآن باندې عمل کړی دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین تر آزار او زورنې لاندې راځي، خو د الله دین نه پرېږدي، قرآن نه پرېږدي، تل لپاره په خپل ژوند کې د الله رب العزت په کلام باندې عمل کوي. نو آیا ته قرآن کریم پرېږدې یا به له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وفادار وي؟ ته چې سنت پرېږدې، جمع پرېږدې، آیا نسبت رسول الله ته ستا وفاداري د ده د سنتو په ترک کولو سره ده یا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو په پیروي کې؟ والله رسول الله ته وفاداري د رسول الله د سنتو په پیروي کې او رسول الله پسې په اقتدا کولو کې ده، د رسول الله د سنتو په پرېښودلو کې نه ده. الله رب العزت دې موږ محمد رسول الله ته وفاداره وګرځوي. دریم وفا له خلکو سره په کړو وړو کې. د بخاري حدیث دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: المسلمون عند شروطهم. مسلمانان په خپلو شرطونو عمل کوي. هر کله دی چې خپل موافقت د کوم څیز په اړوند څرګنداوه نو بویه چې په هغه باندې عمل وکړي چې تړون ماتونه د نفاق او دوه مخیتوب له نښو څخه یوه نښه ده. د بخاري، مسلم او د ابو داود حدیث دی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي: اربع من کن فیه فهو منافق. یو د هغو نه و اذا عاهد غدر. که په یو چا کې 4 خصلتونه وي هغه منافق دی. د هغو 4 خصلتونو څخه یو خصلت چې تړون وکړي او په هغه تړون کې خیانت وکړي. الله رب العزت په سورة اسراء کې 34 آیت کې فرمایي: واوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. او تاسو په عهد باندې وفا وکړئ، بېشکه چې د عهد څخه به وپوښتل شي. کومه وعدې چې تاسو په دنیا کې کړي دي ستاسو د دې وعدو پوښتنه به ستاسو نه الله رب العزت په آخرت کې کوي چې تاسو په خپلو وعدو باندې په دنیا کې عمل کړی، هغه مو پوره کړي دي یا په خپلو وعدو باندې تاسو عمل نه دی کړی. له خلکو سره د وفاداري خبره ډیره ستونزمنه ده. څه هغه تړونونه چې په هغو مو عمل نه دی کړی، څومره نیرنګ او دوکه مو په کار واچوله، څومره خیانت مو وکړ. راځئ همدا اوس ځانونه اصلاح کړئ. هغه تړونونه چې تاسو د خلکو سره کړي په هغو باندې وفا وکړئ، ځکه تاسو راتلونکی اصلاح کړئ. الله رب العزت تیر اصلاح کوي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. دا راته مایا چې توی شوې او بې ځایه ولاړې. دا راته مایا چې توی شوې او بې ځایه ولاړې. یاره د اوښکو د باران بلا سوان اخلمه. یاره د اوښکو د باران بلا سوان اخلمه. د غنم رنګو
لګریوان بلا سوان اخلما سر کمی ولار سی لجانان بلا سوان اخلما رقیب موایا چلاری دا ازغو ڈکی دیم رقیب موایا چلاری دا ازغو ڈکی دیم درنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه ومنئ د حمص ښار اوسیدونکي د وفاداري په وجه باندې مسلمانیږي په اسلامي تاریخ کې دغه ریښتیني داستان ته ښه پام وکړئ او په خپلو مسلماني باندې او اسلام باندې وویاړئ مسلمانانو د شام هیواد فتح کړ د حمص ښار په هغه پیر کې د رومیانو په لاس کې و مسلمانانو هغه خپلواک او رومیان یې له دې ځای نه وشړل د حمص اوسیدونکي مسیحیان ول او مسلمانانو هغوی اسلام ته راوبلل هغوی له اسلام راوړلو څخه سرغړونه وکړه او د جزیې په ورکولو یې مسلمانانو سره موافقت وکړ جزیه د هغوی د ساتنې له کبله اخیستل کېدله رومیانو بیا خپل لښکر منظم که او له مسلمانانو سره جنګ ته چمتو شول او حمص تر یرغل لاندې راغی دا مهال د اسلام لښکر د صفونو په سمبالولو لاس پورې که او په حمص کې له موجوده مسلمانانو نه وغوښتل چې له لښکر سره یو ځای شي خو مسلمانانو دا غوښتل چې له حمص نه شاتګ وکړي نو مسلمانانو څه وکړل هغوی چې هغه جزیه د حمص د عیسویانو نه اخیستې وه د حمص خلکو ته یې بیرته ورکړه حمصیان خورا هیښ شول دا یې ویل چې د مسلمانانو ولې موږ ته بیرته جزیه راکړه د مسلمانانو مشر ځواب ورکوي موږ ستاسو د ساتنې لپاره ستاسو نه جزیه اخیستې وه اما اوس مهال غواړو چې بیرته یې درکړو ځکه موږ د حمص د ښار نه شاتګ کوو نو ستاسې ساتنه نه کوو ستاسو جزیه بیرته تاسو ته درکوو کله چې د حمص مسیحیانو د مسلمانانو دا وفاداري ولیدله نو په دې ترتیب سره ټولو حمصیانو اسلام راوړ او د اسلام لښکر له حمصیانو سره یو ځای له حمص نه د دفاع په مخه د روم په وړاندې ودرېد الله اکبر د وفاداري په خوی سره حمص ښار اسلام راوړه یو ښار د مسلمانانو د اخلاقو په بنسټ ایمان راوړ او ټول مسلمانان شول زموږ اصلي ستونزه اخلاقي ستونزه ده غربیان لمونځ روجې او داسې نورو خبرو ته نه ګوري او له هغه سره هیڅ کومه اړیکه نه لري بلکې زموږ اخلاقو ته یې کتنه کړې او وایي د هغوی په څیر شو تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند مطالعه کړئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک ژوند کې څومره کفار د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه متاثره کیږي او اسلام راوړي اسلام په خپله ذات کې هیڅ کومه عیب نه لري ټول عیبونه چې دي هغه زموږ په مسلماني کې دي نن ورځ کفار د مسلمانانو اخلاقو ته ګوري ناوړه اخلاقو ته ګوري او اسلام ته د انتقاد ګوته نیسي راځئ په خپلو بدو عملونو سره بې اخلاقیو سره اسلام مه لکهداره کوئ همدارنګه درنو اوریدونکو د حساب او کتاب په ژبه کې د لمنځه تللي پورونو عبارات زموږ تر غوږو کیږي او معنا یې دا ده چې نشي کیدی هغه له پوروړو څخه واخیستی شي موږ ډېر زیات پورونه واخیستل خو څو ځله مو وفا وکړه او د چا نه مو چې پور اخیستی هغه ته مو بیرته وسپاره او که نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د مسلم حدیث دی یغفر للشهید کل ذنب الا الدین د شهید لپاره له قرضه پرته بله هره ګناه بخښل کیدونکې ده یعنی که یو څوک د الله رب العزت په لاره کې د الله رب العزت د دین او د کلمې د اوچتولو لپاره جنګ کوي او په دې لاره کې په شهادت رسیږي د هغه یوازینۍ موخه او هدف د الله رضا وي نو دې شهید لپاره به الله رب العزت ټول ګناهونه وبخي خو که د چا قرض په دې شهید باندې وي هغه الله رب العزت دې شهید ته نه بخي یا الله له سترو مالي ستونزو څخه یوه ستونزه د پورونو ستونزه ده چې د الله په وړاندې ډیره ستره ده ولې چې د شهید ټولې ګناوې بخښل کیږي مګر پور نه بخښل کیږي ستا نظر څه دی
آیا ستا زړه ورپېد؟ قسم په الله چې هر ځل دغه حدیث تکراریږي ویره او وحشت هم ډیریږي او عقل په لاسي او یا غیر لاسي توګه ډیری هغه کورونه در یادوي چې هیر کړي دي. په تیر وخت کې له همدغې مسئلې څخه د مسلمانانو ویرې ته وګوره. کله چې مسلمانان او مجاهدین د الله رب العزت په لاره کې د جهاد لپاره روانیږي نو هغوی آواز کوي. څوک چې پوره وړی وي، څوک چې قرضداره وي، هغوی دې بیرته وګرځي. تعجب مه کوه زما ګرانه وروره، که چیرته ستا نفس د کومې ګناه مرتکب شو په هغې باندې د ویرې غږ وکړه او د صحابه کرامو دا خبره در په زړه کړه څوک چې پوره وړی دی هغه دې بیرته وګرځي. زما وروره له ګناه نه لاس واخله، ځکه چې ستا مجاهدو پلرونو له هغه نه ډډه کوله او د قرض په خاطر د الله په لاره کې له جهاد نه لاس اخیست. سربیره پر دې چې د الله رب العزت په لاره کې شهیدیږي د شهید ټولې ګناوې بخښل کیږي مګر قرض او دین نه بخښل کیږي. زما وروره هره شیبه په تا باندې غږ کیږي. څوک چې پوره وړی دی هغه دې بیرته وګرځي، یعنې موږ سره دې د جهاد په سفر باندې نه ځي، نو له الله څخه مه غافله کیږه. له دې نه وویرېږه چې مړ به شې او قرضداره به یې. حتی که چیرې شهید وې نو ستا په حال دې افسوس وي. که چیرته ګنهګار مړ شوې یا غافل شوې هغه به بیا څه حالت وي. پور او قرض په یوازې ډول ډیر دروند دی، خو تاسې په دې سربیره ګناهونه او غفلت هم پرې ور اضافه کوئ. هسې نه چې د دې درانده وزن له پورته کولو سره مینه ولرئ. نه راځئ چانم چې پورونه په ژوند کې اخیستي دي بیرته په هغو باندې وفا وکړئ، هغو ته یې ور وسپارئ، کنې د آخرت په ورځ به د الله رب العزت په حضور کې مسئول یاست. الله رب العزت به درنه پوښتنه کوي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ټول د وفاداري په صفت باندې سنبال کړي. د چل، نیرنګ، د دوکې او د بېوفایي نه دې الله رب العزت موږ او تاسې وژغوري. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. رقیب موایا چې لارې د ازغو ډکې دي، رقیب موایا چې لارې د ازغو ډکې دي. زه در معلوم یم د ایمان بلا سوان اخلمه، زه در معلوم یم د ایمان بلا سوان اخلمه. د غنم رنگو لګریوان بلا سوان اخلمه، سر کمی ولاړ سي له جانان بلا سوان اخلمه. بل څوک مو نسته نو مزاکه فنا تا تراوړل، بل څوک مو نسته نو مزاکه فنا تا تراوړل. یا رب ستا د سپین قرآن بلا سوان اخلمه، یا رب ستا د سپین قرآن بلا سوان اخلمه. د غنم رنگو لګریوان بلا سوان اخلمه، سر کمی ولاړ سي له جانان بلا سوان اخلمه. بهار سر کا نظرانه سي په بدل د مینې، بهار سر کا نظرانه سي په بدل د مینې. لداسې ګچي او تاوان بلا سوان اخلمه، لداسې ګچي او تاوان بلا سوان اخلمه. د غنم رنگو لګریوان بلا سوان اخلمه، سر کمی ولاړ سي له جانان بلا سوان اخلمه، سر کمی ولاړ سي له جانان بلا سوان اخلمه،
سر کمی ولار سی لجانانا بلا سوان اخلما سر کمی ولار سی لجانانا بلا سوان اخلما